قرآن مجید کې الله فرمای ان الباطل کان زهوقا، باطل سیزونه فضول کارونه اسلام د هغې مذمت کوي. هر یو کار چې کوي اسلام د هغې مصلحتونه ګوري چې دی کې څه مصلحت دی. که څه مصلحت پکې وي اسلام اجازت ورکوي. اسلام موږ د خوشحالونه نه منې کوي. کم خلک چې دا برث ډے مناوي یا د واده سالګره مناوي، د هغوی په موږ باندې دا اعتراض چې تاسو باندې زموږ خوشحالي نشي پیرزو. خو اسلام وایي چې خوشحالي فضولو کارونو ته نه وایي. موږ ته د څوک وښیي چې یاره د برث ډے کې څه مصلحت دی، نو بس چې مصلحت موږ ته وښیي موږ به ووایو چې بالکل دا خوشحالي مناوئ. یو سړی دی او هغه باندې 10 کاله قید ختلی دی او د 10 کالو نه وروسته د هغه دپاره د پانسۍ حکم دی چې د پانسۍ اډر دی چې پانسي یې کړي. اوس د هغه یو کال تېرېږي او هغه برث ډے مناوئ. تاسو وګورئ چې چا دغسې برث ډے مناو کړې ده چې په جیل کې په هغه باندې قید ختلي او د پانسۍ اډر پې شوي، نو هغه په کال کې خوشحالي مناوئ؟ نه، هغه خو کال کې هغه نیم ویلي کېږي. د هغه چې کال تېرېږي هغه نور خفه کېږي، خفګان. دا خو زموږ دپاره جیلخانه د پیغمبر علیه السلام فرمایي. نو چې جیلخانه د مؤمن دپاره او زه په دې کې په ما قید ختلی دی او زه روان یم آخرت ته، قبر ته روان یم، او زه چې دی نو آخرت ته حساب کتاب ته روان یم او څه عمل هم را سره نشته، نو بیا زه به څه خوشحالي مناو کوم چې یاره زه روان یم آخرت ته. دی خو دا مطلب چې آخرت ته ځو یو کال هم کمیږي او ډېر خوشحاله یو چې به جنتونو ته روان یو. نو ما څه تیاري هغې له کړې ده. فضولیاتو نه اسلام مونږ منې کړي، بس چې څه مصلحت پکې نشته بس مونږ نه د دې شي مونږ مذمت کوو او بدعت ورته وایو، رسم ورته وایو، بلکې ګناه ورته وایو چې دا ګناه ده. اوس ګورئ دا ویلی شو چې یاره دا د غیرو خلکو تشبیه ده، مشابهت غیرو قومونو سره. غیر خلق اغیار هغوی دا مناوي، نو مونږ هم د هغوی پیښې کوو. بس دقه یو څیز دی، نور پکې سم نشته، نه یې تاریخ شته، خو تاریخ یې دقه دی چې دا غیر مناوي مونږ د هغوی پیښې کوو چې یاره هغوی دغسې غبارې مو لګوي، کیک هم راوړي او دا قصې قطاري وکړي. بس مونږ صرف هغوی سره مشابهت کوو. او پیغمبر علیه السلام فرمای من تشبه بقوم فهو منهم. مونږ هم هغسې یو. اسلام کې خوشحالي شته. اسلام مسلمان ته دا نه وایي چې ته خوشحالي مه مناوه. ګورئ اسلام مونږ دپاره د اخترونو ورځې راوستي دي چې دا اختر ورځ تاسو د خوشحالۍ ده. نوې جامې پکې واچوئ، یو بل کره لاړ راشئ، یو بل ته مبارکي ووایئ، صدقې وکړئ، یو بل باندې خواږه وخورئ، خیراتونه وکړئ، دعوتونه یو بل له وکړئ. اسلام خوشحالي مناوئ. د جمعې په ورځ، جمعې ورځ زموږ دپاره د خوشحالۍ ده، د عبادت ته. جومات ته راځئ، غسل وکړئ، نوې کپړې واغوندئ، خشته جامې واچوئ، تزین وکړئ او جومات ته راشئ. دا خوشحالي ده زموږ دپاره. ماشوم پیدا شو، زه کال برث ډے مناوم، اسلام وایي چې ماشوم پیدا شو ستا کور ته خوشحالي راله، د پیغمبر علیه السلام یو امتی زیات شو، ستا د کور یو فرد زیات شو، ستاسو د میندو خویندو نیا نیکونو ارمانونه پوره شو. اسلام موږ ته وایي خوشحالي وکړې. څه خوشحالي وکړې؟ عقیقه منه وکړې. نو عقیقه چې دی نو سنت طریقه ده، پیغمبر وایي وکړې، خدای وایي وکړې. زموږ پیغمبر ته حکم دی چې عقیقه وکړې. او چې هلک پیدا شو نو لږه خوشحالي ډېره وکړه، 2 چیلي حلال کړه، وګوره غټ دعوت وکړه، یاران دوستان راوغواړه، رشته دار راوغواړه، خوشحالي وکړه. غریبانانو له صدقه ورکه، د هغه ویښته وتله او هغه سپینو زرو سره وتله او هغه ورکه، د غریبانانو هم پکې حصه وکړه، د رشته دار هم راوغواړه، ټول ښه
فنکشن مناو کې خو خوشحالي وکړي. دغسې ماشوم دی مونږ ته د صحابو سنت پراته دي، زه خوشحالي مناوم د برډ ډے په شکل کې. نو زما د ماشوم چې دی نو قاعده ختمه کړه په جومات کې، راځئ چې کیک راوړو خوشحالي وکړو. کیک په هغه موقع باندې ولې نه راوړئ؟ صدقه وکړه که نه، بلکې کیک مه راوړئ، یو دیګ پوخ کا، ښه مزیدار لوی پروګرام وکړه، په شادي حال کې وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوره بقره په 3 کاله کې وویله، غټ خیرات وکړه، صدقه وکړه، خوشحالي منه وکړه. نه خوشحالي نه خو مونږ اسلام نه منې کوي. عقیقه وکړه، ماشوم قرآن مجید ختم کو، نیم قرآن مجید ختم کو، خوشحالي وکړه، بیا خلک راوغواړه، ټول قرآن مجید ختم کو، حفظ یې وکړه، سکول کې داخل دی کو، سکول کې چې دی نو فرست ډویژن یې راوړه، وکړه خوشحالي که نه. ته چا منې کړه؟ کې یو مصلحت شته که نه چې یاره ماشوم حوصله افزایي وشي، چې یاره اوس په برډ ډے کې حوصله افزایي شته؟ دا برډ ډے حقیقي خوشحالي نه ده، دا چې دی نو د دروغو خوشحالي ده. هسې ځان په زور په دروغو خوشحالي خلک، دا خو دروغ دي. ستا عمر ختمیږي او د وورې په شان ویلي کېږي او ته چې دی نو خوشحالي کې، نو دا خو د دروغو خوشحالي ده، دا خو د رښتیو خوشحالي نه ده. حقیقي خوشحالي دغه ده، ستا بچي سکول کې داخله واغشته، بس ورشه خوشحالي وکړه، ښه مزیدار. اسلام نه منې کوي، دغه نه کې یو مصلحت دی. دا ماشوم حوصله افزایي پکې وشي، دغه یو مصلحت دی. دغسې چې دی نو پوزیشن یې واغشت، د لومبي کلاس نه دویم ته شو، د سکول له لیول نه لاړه کالج لیول ته، ښه خوشحالي پې وکړه. د کالج د لیول نه لاړه یونیورسټۍ لیول ته، هلته پې ښه خوشحالي وکړه. مولانا چې ډیګري واغشته، چې څونه خوشحالي کولی شي وکړه. هغې کې مصلحتونه شته، هغې نه مونږ اسلام نه منې کوي. ګینې دا نه چې پیغمبر علیه السلام کړي دي، نه پیغمبر علیه السلام نه دي کړي، خو دا ده چې مصلحت خو پکې شته که نه. مونږ د فضولیاتو نه اسلام منې کوي چې د یو څیز مصلحت نشته او ته لګې او خوشحالي مناوې، بلکې پټ زړه کې خفه مې. او بل طرف ته پکې اسرافونه څومره دي. دا نن سبا چې دا خلک کم اسراف کوي، ښځه اوس دا غباري دي، نو د غبارو څه فایده شوه؟ زه ووایه کیک باندې شمې بلې، په کیک باندې شمې بلې. بیا کیکونه 2 قسمه دي، یو د خوراک کیک دی، نن سبا پکې یو بل فیشن جوړ شوی دی، یو د په مخ د مګلو کیک دی، هغه خصوصي تیاریږي د هغې دپاره. نو هغه کیک راوالي او په مخ باندې پورې کوي، خوراک هم نه کیږي. دا څومره مونږه فضول کارونه کوو. زمونږ جون څومره قیمتي دی، زمونږ مال څومره قیمتي دی، زمونږ چې دی نو دا وخت څومره قیمتي دی. مونږ دا فضولیاتو کې اخته یو. ځکه خو مسلمان نن سبا په دنیا کې په وروستو روان دی، پرمختګ نه کوي، مونږ فضولیاتو کې اخته یو. نو که مونږ دغسې خوشحالۍ منو کو چې هغې کې څه مصلحت وي، نو هغه به مونږ ته فایده راکړي. او دا تاسو وګورئ، او هېڅوک هم که څوک یې کوي، ګوره چې څوک یې کوي، چې دا برډ ډے څوک مناوي یا د واده دا کال مناوي، تاسو وګورئ هغوی خوشحاله نی په دې باندې، خو بس هسې یو رواج دی، یو فیشن دی، په هغه فیشن باندې او مشابهت دی غیرو سره، نو بس د دقې لپاره دا پیسې او دا خرچه کوي. وی ګوره زړه یې ولټوه، هغه په دې باندې خپوي چې دا ما څه فضول دا پیسې ولګول. نو فضولیات نه دي پکار، دا فضولیات دي. حقیقي خوشحالۍ راوستل پکار دي، او چې ما تم فایده وي، زما بچو تم فایده وي، زما معاشرې تم په هغې کې فایده وي، دغسې کارونه کول پکار دي. فضول کارونه نه اسلام مونږ منې کوي. ان الباطل کان زهوقا، باطل د اسلام د دې مذمت کوي او د دې کنډم کوي. صحیح، بالکل حضرت ډیره ښه ده. الله تعالی په نیتونو باندې فیصلې کوي. الله حدیث شریف مفهوم دی انما الاعمال بالنیات، چې د اعمالو دارمدار دا په نیتونو باندې دی. که یو سړی کمره جوړوي او په کمره کې چې کوم دی اګزاس پرېږدي هوا دپاره، نو که هغې په دې نیت باندې پرېږدي چې دې کې به زه اذان اورم، نو هغه د اذان ثواب یا چې کوم دی د هغه نیت ثواب الله تعالی به له د هغې بدله ورکړي. او هوا دپاره اګزاز اسم اګزاز دی. نو که یو سړی برډ ډے مناوي یا سالګره مناوي، دې سالګرې ته حضرت که مونږ د دې نوم ته سوچ وکړو، سالګره ګره پرېوتو ته وایي، سال چې کوم دی کال ته وایي، یو سال چې دی یو کال چې کوم دی د انسان د ژوند نه دا ختم شو.
نو باید په دې باندې انسان خفه شو که خامخا چې کوم د خوشحالي مناول غواړي نو کدی دا نیتو کې چې را دومره د فتنې فساد په دور کې الله تعالی ما باندې دا یو کال په خیر خیریت سره تیر کو د سورې یاسین ختم کی قران کریم ختم کی او پاغي باندې چې کوم د خپلوان روغ وړي صدقه وکي دوی خیر وکي دغه کیک نه دغه شمو نه دغه غبارونه تیر شي او یو احسن طریقه باندې یو پروګرام کې نو باید چې دا به د موږ د پاره ډیر او بل همراز به تاسو وګورئ زموږ د معاشره دا دغه برداشت نشته په معاشره کې د دای خبرو ځکه زما معاشره کې ما سره په گاوند کې داسې غریبانان دي داسې اوږي تګي دي هغوی ته د ماښام روټۍ نه ملاویږي هغوی شپه په ناره تیری او زه چې دی نو برډې او ما په کور کې چې یو طرف ته په کور کې غبارې لګېدلي دي او دغه کیکونه کټ کېږي او بل طرف ته ما سره یو غریب دی د هغه بچي چې دی نو اوږي وده کېږي که څوک وایي چې یاره نن سبا نشته زه به یې ورته وښیم راشه ما نه تاسو کې زه ته خودلی شم دغه سي کورونه چې هغوی کره نارې تندې دي هغوی ماشومان بچي هغه یتیمان دي هغوی ته ضرورت دی دغه پیسې که مونږ راوالو او هغوی له ورکو تاسو په خدای یقین وکړئ چې خوشحالۍ حقیقي خوشحالۍ به مونږ ته میلو شي زمونږ زړه په هغې باندې خوشحاله شي زمونږ په کور کې به الله نورې خوشحالۍ راولي د کم بچی چې زه برډې مناوم د دغه بچی به خدای پاک د بیمارونو به بچ کی د مصیبتونو آفتونو او د فتنونو به الله بچ کی زما کور کې به الله نور خوشاله راولي خو که دغه نیت ما وکړ ما دغه غریبانو خېټې مړې صحیح حضرت تر اوسه پورې چې کړی وی او د موږ د پروګرام په واسطه باندې داغي په ځړ کې دغه درد دل پیدا شوی چې آینده به زنه کوم د تیرو دغه چې کوم پروګرامونه غي منو کړی دغه وسنګ وروړي تو بتایب شي یا څه پیغام شریعت مونږ ته وایي چې تاسو نه ګناه وشوه څه شوي دي په غلطۍ کې شوي دي تاسو په هغې باندې استغفار په کار ده چې مسلمانان په دې باندې استغفار وکړي او را روان وخت د فضولیاتو نه ځان وساتي بالکل قدرمنو کتونکو لیدونکو تاسو پروګرام او صراط